یو بلګری سوال کړل، سوال لګ د حیا خلاف دی. د ټایټل نوم تاسو اندازه لګولي او وسدم ما چې داسې کوم ویډیو د ټایټل نوم تاسو اندازه ولګي، داسې ویډیو نه کوم دی غزانه الګ او د فیملی نه الګ د بچو نه الګ دا ویډیو ځانه ګوره. ځکه چې د دې مسلې چې کوم دی د دې د بچو سره د ماشومان سره تعلق نشته. دا د چې کوم بالغ کسان دي یا شدید شده کسان دي د دې مسایلو تعلق دا سره دی. لہذا چې چا سره تعلق دی هغه کسان دي صرف دا ویډیو نه ګوري. سوال دا کړل چې کله زنانه د بیماری په حالت کې یعنی حیض په بیماری کې یا دغه چنته نفاس بیماری کې په دغه صورت کې لکه خزه چې کوم دا زنانه هغه خپل د خاون چې کوم د خپل د لاس په ذریعہ باندې هغه فارغولې شي یا نشي فارغولې. دا سوال شوی دی. ټول مخکنی خبره دا ده چې کله زنانه بیانې بیماری راځي د میاشتې بیماری به راځي چې کوم تحیز ویل کیږي او دغه شانتي د نفاس بیماری چې کله بچي پیدا شي دا غي نه بعد چې کله هغه نه راځي هغه د نفاس بیماری وي. په دې دوه بیماریانو په ټیم کې د خپل خزي سره کورواله اجازه نشته. دا بالکل ناجایز عمل دی، حرام عمل دی. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. چې تاسو زنانه کله په حیض کې نو تاسو داغیونه ځان لري ساتي هغه تقریبا مزه چې صبر یغو پاکي نه حاصل کړي یعنی پاکي شوی نه داغي بیماری نه دا شانتي د نفاس حالت د بچي پیدا شي داغې نه بعد چې کوم دي د زنانه سره کورواله کول جایز نه دي. صبر یغو پاکي نه حاصل کړي. وس راځو خپل مسلې طرف ته چې آیا دا صورتحالي او چې کوم خاوند دي داغي چې کوم جنسي خواهش اگر بیدار شي نو آیا د خپل جنسي تسکین د لپاره دا چې کوم زنانه ده د دې سړی خزه چې کوم ده هغه د لاس په ذریعہ باندې د منی خارج کولای شي د لاس په ذریعہ باندې فارغولای شي یا نشي فارغولای. دا مسله ده. ګوره خبره دا ده چې په دغه حالت کې چې کوم د بیماری حالت کې کورواله کول خو ناجایز دي. البته علما بیا دا فتور کې فقها چې په دې حواله سره چری د خاون چې کوم د ګناه کې د مبتلا کېدو د خطرې او د شهوات چې کوم دغه بړکاوي په دغه ټیم کې چې کوم دغه گنجائش وزي چې زنانه چې کوم د لاس په ذریعہ باندې د فارغول شي د چې کوم منی دغه د لاس په ذریعہ باندې خارج کول شي. دا یو عذر په بنیاد ده. دا سي جایز دي نه غني چې دا یو جایز عمل نه خود عذر په بنیاد باندې دا کول شي. لکه زنانه خزه چې کوم د خپل خاون د حیض په حالت کې یا د نفاس بیماری په حالت کې د خپل لاس په ذریعہ باندې خپل خاون چې کوم دی هغه فارغول شي. د دې گنجائش ته امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلی.